ځکه الحب فی الله والبغض فی الله دا د ایمانیاتو نه دي چې د الله د رضا لپاره به یو چا سره مینه کوي، د الله د رضا لپاره به یو چا سره بغض ساتي، دا کینه به هم ورسره د الله د رضا لپاره ساتي. ستا د دنیاوي کار په وجه باندې مثلا یو چا ستانه یو انچ ځمکه ګیره کړه، ته د هغې څه په کلونو کلونو باندې بغض نه کوې. یو چا درته یوه کنځله وکړه، ته ورته په کلونو کلونو بغض نه کوې. یو چا درته یوه تیزه خبره وکړه، په کلونو ورته ته بغض کوې. او هر چې د الله رب العالمین په باب کې شي نو ته د الله د دشمنانو څخه په خوشحالۍ باندې میلاویږي. او شرط هم نه ورته تندي کې کوت نه راځي، تریوالی دې ورته په تندي کې نه راځي. او چارته دې هم په زړه کې دا نه راځي چې دې څه بغض کول زما د ایمان حصه ده، ولیکن بغض ورسره ونه کړم او دا د الله دشمني کوي، زه اوس د زړه نه محبت وکړم، زه په دې باندې ایمان نه خلاصېږم. هیچا هم دا سوچ ونه کړو. او هر چې معمولی چیز د دنیا پر لحاظ یو 10 روپۍ ته څوک زیاتې واخلي، 15 نه 2 روپۍ هم ته زیاتې کټ کړي، نو دا ورته بغض کوي، یاره پلاني راسه زیاتې کړي. که د الله دپاره شي نو بیا هغه بغض څوک نه کوي. د الله رب العالمین د رضا لپاره به یې څه کوې بغض کوې. ومن جاهده چا چې د دې څه جهاد بقلبي فمؤمن په زړه سره دا مؤمن دی. پرونی درس کې موږ په بل حدیث کو ذالک اضعف الایمان د زړه صفات ګڼل کمزور ایمان دی، نه که بچا کې دا کمزور ایمان نه دا څه شی دی. علماء ذکر کړي دې کې ایمان د سره بیا نشته، دا کمزور ایمان دی او دا کمزور ایمان هم پر کې نشته. نو معلومی کې دا چې دا کنګال دی ایمان نه، دا کې د سره ایمان نشته، دا بې ایمان دی. ومن جاهدهم بلسانه چا چې دې سره jihad وکړو په ژبې سره، یو ته تقریرا دا خبره وکړي، دې باندې تقریرا دا وکړو، په دې باندې بیاناً دا وکړو، فهو مؤمن دا مؤمن دی. دې صفه بیاناً وجنګیدو، یو طرف ته کافر یو ذات له بیان ور کوي، دې طرف ته دا مؤمن داغه په خلاف باندې داغه واقعات بیان ور کوي. فهو مؤمن دا سړی مؤمن دی. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل د دین افضل د ایمان د سره د وری په اندازه باندې بیا بچا کی ایمان نشته چې دا نه کی. وليس وراء ذلك من الايمان د دین افضل ایمان نشته د وری په اندازه باندې چې یو سړی کې دا هم نشته چې د لاس jihad وکي، یو سړی کې دا هم نشته چې د جبه jihad وکي، یو سړی کې دا هم نشته چې د کافر سره او د الله د رسولانو د دشمنانو سره په زړه باندې jihad وکي چې بوز ور سره وساتي. نو فليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل دوري په اندازې باندې بیا د دین اخوا ایمان دي کې نشته. ایمان د دین اخوا نشته دی، وری اندازې په اندازه دوري دانا په مثال کې پیش کولې ځکه دا ډېر وړي وړوکوالي کې مثال پیش کولې شي، معنا دا دی چې سره ایمان نه چې وړوکوالی ذکر شي، داسې په وړوکوالي کې چې دا ټول انتهایي وړوکي چې دومره هم پکې نه، نو معنا دا شوه چې دې کې د سره ایمان نشته. دا ډېرې خطرناکې خبرې دي، خو دا ډېرې اهمې خبرې دي. نن مسلمانانو دې ته فکر وک شوی چې کنه چې دا بوز کولم د مسلمانانو څه نظریه جوړه شوې ده، مړ هر چا څه په کلاو ته نه ملاوي، هر چا څه خوشحالي کوي. یو د دعوت باب دی، دغه بېله طریقه ده چې په هغه کې به په نرمۍ نه کار اخلي. یو داسې د ستا د ایمان تقاضا ده، په دعوت په باب کې به هم د زړه مینه د چا څه نه کوې، داسې مخامخ یو چا د دعوت دپاره چې ستا دعوت ورباندې اثر وکړي، ستا دعوت او خبره ومني، په خوشطبعۍ سره تا یو خبره هغه ته وکړه، دا څه بده نه ده. خو که ته ورسره د زړه نه مینه ساتې، د کافر څه څوک د زړه نه مینه ساتي او هغه حال دا د الله دښمني کوي، کفر کوي په الله رب العالمین باندې، نو په دې کې د وری د اندازې برابر هم ایمان نشته. دا دې حدیثونه معلومي